ملګرو ډاکټر عبدالله عبدالله یې بیا نه مني. څو ورځې وړاندې اعلان وشو چې 83,000 رایې باطل اعلان شوې. له هغې ورځې نه په عبدالله او ټیم یې اور بل شوی دی. نن یې بیا سره کتلي دي او یوه نوې بهانه یې لټولې ده. دا چې کومه بهانه یې جوړه کړې ده او لټولې ده، ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په خپله یو خبرپاڼه کې ویلي دي چې تقلبي رایې د رایو ډیره برخه جوړوي. دوی ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. په دغه خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم تیر ماښام د هیواد د سیاسي مشرانو او ملي شخصیتونو په حضور کې په دې اړه غونډه کړې او په دې پریکړې ته رسېدلي دي چې تقلبي رایې په هیڅ صورت نه مني. دوی همدا راز زیاتوي. په غونډه کې دغه راز پریکړه شوې ده چې ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د رایو تر بیا شمېرنې مخکې د یادې ډلې ټولو معقولو او قانوني غوښتنو ته رسیدګي وکړي او دوی ته په لیکلي ډول ځواب ورکړي. دوی خبرداری ورکوي چې که چیرته د ټاکنو خپلواک کمیسیون او یا کوم بل ادرس له لوري په دې برخه کې کوم تخلف او تقلب وشي، نو دوی به یې پر وړاندې ودرېږي. د ثبات او همپالنې ټیم وایي چې دوی په هر حالت د ولس له پاکو رایو دفاع کوي. د یادولو وړ ده چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله عبدالله په بیا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تر اعلان مخکې په ولسمشریزو ټاکنو کې ځان بریالی اعلان کړی دی. د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې چې د تلې په 20مه نیټه اعلانېدې خو په خپل وخت اعلان نه شوې او اوس د دغو پایلو د اعلان نیټه د لړم 23مه نیټه ټاکل شوې ده. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون تېره ورځ وویل چې د دوی تخنیکي ټیمونه یو ځل بیا ولایتونو ته ځي او هلته رایې بیا شمېري او څېړي. ګرانو کتونکو او مینهوالو، په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي. که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوې وي، در سره لایک یې کړئ او نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ. مننه.